ټول حقیقت چې رښتیا شي ټول په ټول پسې مړه یاستو. زه ته بل هر یو حتی یو چونجی ټول غواړي. دا د روح تنده ده او دا تنده پکې خدای تعالی کرلې او دا تنده پکې د خدای تعالی مینه روزي پالي تر څو چې بلوغ ته ورسیږي. او بلوغ څه وخت ده؟ بلوغ هغه شیبه ده چې ټول حقیقت وویني، ټول حقیقت واوري، د ټول حقیقت لپاره کانال شي، لاره شي، څیره شي ورته. ټول په دې هڅه کې و، په دې هڅه کې دي، په دې هڅه کې به وي چې ټول حقیقت ووایي. د غږ او رڼا استادانو هڅه کړې چې د حروفو تنګه هندسه د ټول حقیقت په څیره واړوي، خو بیا هم فزیکي و زماني و ذهني محدودیتونه ټول حقیقت ته د ځلېدلو اجازه نه ورکوي. مولانا چې نړۍ د رومي په نامه پیژني، د فیل په نامه تمثیل وړاندې کړی چې په توره تیاره شپه کې څو تنه مریدان د فیل نندارې ته راوځي او په خپل لامسه حواسو سره فیل تجربه کوي. څوک یې خرطوم، څوک یې پښه، څوک یې سترګه، څوک یې ډډه، څوک یې بل اندام لمس کوي او وروسته وایي چې فیل یعنې غټه پښه یا غټ خرطوم یا غټه سترګه. موږ ټول په دغو محدودیتو کې راایسار یاستو، خو څنګه کولی شو چې ټول حقیقت تجربه کړو؟ هغه وخت چې د مادي او فزیکي حواسو له محدودیتونو نه آزاد شو او د زړه په حواسو د ټول حقیقت تجربې ته راووځو. زړه څه وخت دا بخت ترلاسه کوي، دغه شیبه خو چې مینهګر شي، ځکه دغه تقدیر ده. بختور هغه ده چې زړه یې مینې ته زړور شوی ده، ځکه نو مینه د ټولې زمانې او د ټولو زمانو تر ټولو ستر زړورتوب ده. دا هغه بخت ده چې ستا د کتاب د زړه د کتاب په بې متنه متن کې ځلیږي. مینهګر شه تر څو چې دا ټول حقیقت واوري، ویې ویني او د دې په ننداره واوړي. ستر بخت ده. مبارک زړه ته دې زما سلام وایه.